ترلاسه کړی یاست. په خیر یې ښه خو باید جوړ یاست. نن چې کوم ویډیو ده هغه هم د بایو کیمستري څه ده. نو بایو کیمستري په لغت باندې به یې په سر خلاصو بیا به ځو مخته. بایو کیمستري چې ده بایو ژوند ته وایي، یعنې ژوندي شیان ته وایي، او کیمستري چې ده کیمیاوي مواد ته وایي. راځئ چې ټسټ ګورو. ټسټ مو چې سره اخیستی دی هغه کارډیک پروفایل څه دی، یعنې د زړه پروفایل څه. زړه دپاره چې کوم ټسټونه کېدل د هغه دپاره مو د هغه څخه مو یو ټسټ رااخیستی دی. په هغه کې کوم یو دی؟ هارمون یو دی، هارمون ټسټ دی. دا بي ام پي چې ورته وایي په درېیم نمبر باندې. راځئ اوس د بي ام پي چې شته دې ته، یعنې دې ته براین نایټري یورټیک پیپټایډ هم وایي کېږي. براین د ګور او په بل نامه هم دې ته وایي کېږي، یعنې بي ټایپ نایټري یورټیک پیپټایډ دې ته وایي کېږي. نو دا ټسټ چې دی دا یو قسم هارمون دی زموږ په جسم کې، یو هارمون دی. دا هارمون څنګه جوړېږي او څنګه راځي؟ دا چې دی د کم زړه چې دی په زړه کې چې کوم نساجونه دي، یعنې د هغه جوړوي دا هارمونز، یعنې هغه نساج ته څه شی وایي کېږي؟ کارډیو مایو سیسټ وایي کېږي. یعنې هغه حجره، یعنې هغه کوم سیل چې دي، یعنې هغه کوم مسل چې دي چې جوړوي دا، نو د هغه نوم چې دی کارډیو مایو سیسټ په نامه باندې دی. نو دا هارمون چې دی څه وخت جوړېږي؟ دا هارمون هغه وخت جوړېږي یعنې چې کله وینټریکولر بلډ ولیم چې په دې باندې ډېر زور راسي نو دی بیا جوړېږي. د دې فنکشن چې دی، د دې ټسټ فنکشن چې دی، د دې ټسټ فنکشن دا دی، یعنې دې ته د اول در معلوموي د زړه فیلر، یعنې چې زړه کار پرېښي. دوم دی څه چم کوي؟ دوم دی نیچرل کومک در سره کوي، یعنې قدرتي ډای یورټیک کې کار کوي. ډای یورټیک څه دی؟ د بولې په ایله کېدو کې دی کار کوي. هارمونز خو دی په زړه کې جوړېږي، په نور فنکشنز هم دی ورسره لري. بل فنکشن یې دا دی چې دی کله سوډیم زیات شي، مالګه زیات شي، نو مالګه چې زیات شي نو فشار زموږ پورته کېږي، نو دی څه چم کوي؟ په بولو باندې، یعنې کډني باندې، پښتورګو باندې زور راولي چې یاره دا سوډیم وباسي. بل دی څه چم کوي؟ کله چې زموږ فشار یا بل داسې مسله یا پر رګو باندې ډېر زور راځي یا پر زړه باندې ډېر زور را روان وي، نو دی هغه ریلیکس کوي، کراري، اراموي، په ترتیب یې برابروي. بل وخت چې فشار زموږ د لوړ وي هغه هم دی نارملوي، ترتیب باندې برابروي، زیات کوي. او کله چې پر زړه باندې ډېر لوډ راسي، یعنې دا زړه چې دی ډېر ته ځغلې یا یو ځای یو فشار یا یو بل داسې کیسه وي، نو دی هغه لوډ هم کموي. نو سر دې خلاص شو دا ټسټ. دا کوم هارمون چې دی زه بیا درته وایم، بیا به مخته ځو. دا یو هارمون دی په زړه کې، یعنې زړه په مسلز کې جوړېږي. نو فنکشنز خو هغه دی. د دې نارمل رینج چې دی، نارمل رینج چې دی هغه په دوه قسم باندې راځي. یو دی پیکوګرام ملي لیټر دی، یو نینوګرام په ملي لیټر دی. لیکن نو نارمل رینج هغه دی 0.7 بیا د 9 پرې د دې پیکوګرام ملي لیټر باندې راځي. بي ام پي ټسټ. بي ام پي ټسټ په ماشینانو پسې اړه لري، که دې په مطلب د دې سپم کلکشن به ته څنګه راخلې، که دې په کم ماشینانو کې کول، په هر ماشین کې فرق وایي. جل کې هم راخیستی شي، هایپرین هم راځي، پلین ټیوب هم راخیستی، ای ډي ټي کې هم راخیستی شي. اوس زه درښیم چې یار په ای ډي ټي کې ته څه شي دپاره راخلې، او په دا نورو ټیوبانو کې په سپم کلکشن کې ته څنګه راخلې. پله په دې باندې سر خلاص کړي چې یاره دا په کم ډیزیز کې ډېر پورته کېږي. کنجایټس هارټ فیلر دې ته وایي، د زړه مسله کې دی ډېر پورته کېږي. دا په یاد ساتئ. لیفټ وینټریکولر یعنې هایپر تروفي چې ورته وایي، دا کلر دی د آر دی په دا اخر کې ما ټي کړی، دا ټي به آر کې، دا نه د آر به کې. بل چیز د اکیوټ مایوکارډیل انفریکشن کې پورته کېږي، هایپر ټینشن کې پورته کېږي، ویلولر هارټ ډیزیز کې پورته کېږي، اکیوټ رینل فیلر کې پورته کېږي، کرونیک رینل فیلیر کې پورته کېږي، پلمونري هایپر ټینشن کې پورته کېږي، یعنې کرونیک obstructive pulmonary disease کې پورته کېږي، او پلمونري امبولیزم کې هم پورته کېږي. امبولیزم امبولیزم سپیلنګ ما نه دی لیکلی، هغه به زه په بعد کې در ولیکم. اوس راځو یعنې د سپم کلکشن موږ ولې په ای ډي ټي ټیوب په دې کې راخته شو. که دې هارمون انالایزر در سره و، د هغه دپاره به ته دا نور ټوبان کې راخلې،
که آی کروما در سره او دا هم هارمون انالایزر دی. آی کروما کې به ته ایډیټي کې راخلی سیده یعنی بایو میوریکس په نامه یعنی منیو ډاش ورته وایي هغه دپاره په دا نوټوبان کې به راخلی او فولي اټو کې چې ده یعنی سلیکټ شا چې ورته وایي هغه دپاره به هم په نوټوبان کې راخلی او دا په دې ټسټو په دې مشینانو باندې دا کېږي سیده هارمون انالایزر دا بایو کیمسټري کې نه کېږي په دې بایو کیمسټري مشین کې نه کېږي نو په سلیکټ شا او په دې ټول کې کېږي دغه مشینان ریکوایرمنټ دی درڅه غواړي سیده نو زه پر دې ټولو باندې بیا ویډیو درته جوړوم یعنی چې دا بي ام پي ټسټ څنګه کوې ډېر ایزي ده ډېر اسانه طریقه یې ده په دې باندې خالي به ته په دې سره خلاص کړې چې دا څه شی دی سیده د دې نور دونه خاص مثلا د آی کروما خو به زه در وښیم که سر به خلاص و آی کروما چې ته کوې اول به ستا سره مشین در سره مشین نه داسې مشین دی خیر زه آی کروما باندې بیا ویډیو در جوړوم سیده نور کوم ویډیو خوښ شوی د نور سره شیر کړئ سیده